د افغانستان اسلامي امارت د روان 1402 لمریز کال په جریان کې د کانونو او ترانسپورت په برخه کې لسګونو زرو کسانو ته کاري زمینه برابره کړې. د کانونو په برخه کې د هرات ولایت د غوریانو ولسوالۍ د اوسپنې کان 4 بلاکونه، د غور ولایت د تولک ولسوالۍ د سرپو او جستو کان 1 بلاک، د تخار ولایت د چاه اب ولسوالۍ د سمتي سرو زرو کان او د لوګر ولایت د دوهم میسینک کان قراردادونه کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته ورکړل شوي دي. د یادو اوو قراردادونو د چارو ترسره کولو لپاره په مجموعي ډول 6 میلیارډ او 550 میلیون ډالر پانګونه کیږي چې زرګونو کسانو ته ورسره کاري زمینه هم برابریږي. د عامو نفتي حوزې له 90 څاګانو څخه هم د نفتو د استخراج چارې پیل شوې. د دې څاګانو په کیندلو او فعالولو سره د څاګانو شمیر 24 ته ورسید چې په دې سره د استخراج ورځنۍ کچه 1350 ټنو ته لوړه شوه. د روان میلادي کال تر پایه پورې به 23 نورې څاګانې هم فعال شي چې په دې سره به د فعالو څاګانو شمیر 39 ته لوړ شي او ورسره به د استخراج ورځنۍ کچه 3000 ټنو ته ورسیږي. د عامو نفتي حوزه کې اوس مهال زرګونو هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شوې. همدارنګه د ترانسپورت په سکتور کې هم عملاً د لویو لارو لکه کابل هرات، واخان دهلیز، بدخشان، پکتیا، لوګر، بادغیس، غور او ځینو نورو ولایتونو سړکونه او د ولایتونو له مرکزونو څخه لرې پرتو ولسوالیو ته د سړکونو غځول او د ریل پټلۍ له لارې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد نښلولو چارې هم په چټکۍ سره دوام لري. له دې پروژو څخه یوه هم د افغان ترانس پروژه ده چې په پلي کېدو سره به د سویلي او منځنۍ اسیا پر وصل سربیره د چین او اروپا ترمنځ د ترانزیت تر ټولو لنډ دهلیز رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي. له دې لارې به لسګونو زرو کسانو ته د کار زمینه برابره او د ترانسپورت په برخه کې به د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو ترڅنګ ګڼې اسانتیاوې هم رامنځته شي. همدارنګه د قانون او ترانسپورت په سکتور کې پانګونه خورا با ارزښته ده او کولی شي چې ملي بودیجې ته د تمویل غوره سرچینه او د هیواد په اقتصادي ثبات کې رغنده رول ولوبوي.